د نن سبا وختونو کې که تاسو اسلام ته راشئ نو تاسو ته بیا خپل ژوند بدلول پروزي. یعنی تاسو خپل شهادت وویل، یعنی اول تاسو یو هندو وای، مسیحي یا یهودي وای، او که تاسو اول نه مسلمان وای خو یو ډیر پوخ مسلمان نه وای او بیا ستاسو دننه اسلام ویښ شو. کله چې ستاسو دننه اسلام ویښ شي نو ستاسو ژوند ډیر بدل شي. نو ستاسو هغه بدلېدل به ټولو ته ډېر ښکاري، ځکه چې تاسو به هغوی خلکو سره به نه کېناستل غواړئ چا سره تاسو اول وخت تېرو. کم پارټیانو ته به تاسو پخوا تلئ، اوس تاسو ته خوند نه درکوي، ځکه چې هغوی کې ډېر زیات حرام کارونه کېږي او تاسو ته به دې خبرې احساس به هم کېږي چې ما اول د حرامو ګټه کوله، نو تاسو به هغه کار پرېږدئ او تاسو ته به کاروبار کې ډېر تاوان وشي. او کم خلکو کې تاسو وخت تېرو او کم ځایونو کې تاسو وخت تېرو هغه تاسو هر څه پرېښودل، ځکه چې تاسو ته احساس وشو هغه ټول خلک او هغه ټول کارونه تاسو ته ګناه ته بوځي. او کله چې تاسو الله لارې باندې ځئ نو تاسو ډېر یوازې شئ، ځکه چې تاسو هغوی ټولو خلکو نه ځان لرې کو او هغوی ټول حرام کارونه کوي، خو هغوی ته د خبرې احساس نشته او تاسو پورې خاندي او هغوی به ګوري چې تاسو ځان څنګه بدل کو او هغوی ته به دا خوښ نه وي. او کله چې تاسو به دوی ته تبلیغ کولو کوشش به وکړئ چې تاسو ما سره جومات ته ولې نه راځئ، نو هغوی به وایي چې ته غواړې موږ ستا غوندې لیوني جوړ شو. نو داسې خبرې به تاسو هر وخت خپل ملګرو، خپل وروڼو خویندو او د خپلوانو نه به اورئ. هغوی به دا پوهیږي چې تاسو بې عقله او جاهل یې او تاسو ته به وایي چې تا ولې ځان په سختۍ کې اچولی دی، ژوند دې ګران کړی دی، ما ته وګوره، زما غوندې کې برابر ژوند تېروه. نو داسې نن هم کېږي، انؤمن کما آمن السفهاء. او بیا الله جواب کې وایي الا انهم هم السفهاء. الا یعنی یاد ساتئ، غور وکړئ، یعنی دا خبره همیشه یاد ساتئ، کم خلک تاسو ته بې عقله او جاهل وایي، اصل کې خو هغه پخپله جاهل او ناکامه دي. نو هغه خلک تر ټولو کې ناپوهه او ناکامه دي. نو داسې خلک ولې ناکامه او بې عقله ویلې شوي دي؟ ځکه چې هغوی د هغې کس ته بې عقله پوهېږي کوم الله لارې باندې وي چې تا خو هسې ځان خوار کړی دی، جنت دومره ګران نه دی مړه، جنت ته تلل څه دومره ګران هم خو نه دي، لږ ډېر عبادت وکړه د روژو کې او بس خیر به شي نور. نو هم الله داسې خلکو ته بې عقله او جاهل ویلي دي. نو الله خبرې باندې غور وکړئ چې هغې چاته جاهل او بې عقله ویلي دي.